Assalamu alaikum wa rahmatullah. Most welcome, dear doctors. Uh, Today is the fourth OPD case of our 100 most common cases. نن زمونږ چې د OPD د cases څخه څلورم نمبر OPD case دی چې زمونږ سره نن نه ټاپک دی sepsis. سبانو لکه څنګه چې مونږ په انفیکشس ډیزیز کې لګیو نو همدارنګه په ورځني ژوند کې مونږ په OPD کیسونو کې ایمرجنسي کیسونو کې د sepsis سره ډیر زیات لاس روان یو. سپسس په عامه اصطلاح کې مونږ ویلی شو چې کله ټول بدن میکروبي شي مونږ سره صحیح ده انفیکشن یا بکټیریا چې ده مونږ سره هغه چیو شي په ټول بدن کې مونږ سره خپره شي نو دې حالت ته مونږ ویو سپسس. کلینیکل سیناریو لکه د معمول په اساس چې مونږ سره په هر یو ډیزیز کې مونږ سره کلینیکل سیناریو موجود دي نو د کلینیکل سیناریو دپاره تا ته وایي چې په کلینیکل سیناریو کې مونږ سره تا ته ویې 58-year-old woman presents with fever هغې باندې تبه راغله ټیکیکارډیا د زړه ضربان یې زیات دي ان هایپوټنشن او همدارنګه هغه چې دا فشار کم دی د هغه فشار کم دی after a recent urinary tract infection تا دلته ویلي چې recent urinary tract infection history لري معنا دا ده چې دا مریض چې دی دا زنانه چې ده د مونږ سره د UTI کوم چې مونږ سره په یورینري ټریک کې انفیکشن رامنځته شي د هغې د وجې په زنانه باندې یا په سړي باندې که چېرته موجود وي په هغې باندې برننګ مایکچوریشن راشي فریکونسي کې چینجز راشي ارجنسي ورته پیدا شي همدارنګه سوپراپیوبیک پین ورته را پیدا شي نو تا ته وایي چې دغه مریض چې دی داسې هسټري لري چې هغه یورینري ټریک انفیکشن دی د انفیکشن سره خوا کې ورته د هغې خوا کې ورته is found to have altered mental status د هغه چې دی کوم دماغي کوم ویښوالی چې دی یا مونږ سره هغه منټل سټیټ چې دی هغه منټل سټیټ کې چینجز راغلي معنا دا ده چې دا انسان یا لږ بېهوشۍ طرف ته ځي یا ډیلیریم دی یا داسې ګنګس غوندې ښکاري and cool extremities دا پوینټس ډېر زیات امپورټنټ دی alter mental status and cool extremities همدارنګه د بدن څنګه دی یخ دی په یو لاسونه یخ دی on examination په معاینه باندې لیبارټري ټیسټ ریویلز لیوکوسایټوس کله چې هغې ته لیبارټري ټیسټ وکړه بلډ یې ترېنه واخیسته د هغې WBC لیول ډېر زیات و لیوکوسایټوسس ورته و elevated lactate level د هغه lactate level چې دی زیات و and impaired renal functions او همدارنګه د ګردو کوم فنکشن چې دی هغه RFTs چې موږ ورته یو renal function test هغې هم چې impaired شوي و غیر نورمال شوي she is diagnosed with sepsis نو د هغې تشخیص چې دی په سپسس باندې شوی but it is secondary to the urosepsis هغه د څه د وجې شو هغه موږ سره د یورینري بلیډر د انفیکشن د وجې موږ سره شو هغې ته چې دی received a broad spectrum intravenous antibiotics هغې ته broad spectrum antibiotics ورکړي and aggressive fluid resuscitation او همدارنګه زیات مایعات ورته څه کړي ورکړي ورته and her hemodynamic status gradually stabilized with treatment وکله چې ورته ټریټمنټ شروع کړ د دغې ټریټمنټ سره د دې د هیموډاینامیک سټیټس چې دی دا کوم بدن چې دی کوم سیستم چې دی هغه څه شو ورو سټیبل طرف ته روان شو ډاکټر صاحبانو لکه څنګه چې د کیس نه معلومیږي معنا دا ده چې په ریسنټ ټایم کې موږ سره زیاتره په سپسس کې موږ سره ریسنټ هیسټري موجود موږ سره د زیاتره یا د انفیکشس ډیزیز یا موږ سره د ټراما د وجې یا موږ سره د نن انفیکشس ډیزیز لکه نن انفیکشس ډیزیز کې موږ سره فار ایگزامپل DIC ده ډیسیمینیټډ انټراواسکولر کوګولوپاتي ده موږ سره ټراما ده موږ سره سرجریز دي موږ سره برنز کې موږ سره کېدلی شي نور پنکریټایټس کې موږ سره کېدلی شي یا میجر سرجریز ده موږ سره په دې ټولو کې موږ سره سپسس کېدلی شي او که چېرته ته بیکټیریل کازز ښه نو بیکټیریل سپسس موږ سره هم ښه پریمانه زیات کېدلی شي لکه فار ایگزامپل تاسو ته په هسټري کې درکړی UTI د یورینري ټریکټ انفیکشن د وجې موږ سره کاز کېدلی شي بیا راځو موږ ډیفینیشن ان کرایټیریا ان دس سیکشن اپلای ټو د اډلټ پیشنټس کومه کرایټیریا ده چې هغه په دې مریضانو کې څه کېږي اپلای کېږي موږ سره صحیح ده اپلیکیشن دپاره کرایټیریا څه ده ښه تا ته وایي what is the definition په ډیفینیشن کې مونږ ویو چې د third international consensus definition for sepsis and septic shock صحیح ده د انټرنیشنل ډیفینیشن کې چې دی مونږ سره د sepsis او septic shock ډیفینیشن څنګه دی اول sepsis definition کې ویو it is a severe life threatening condition that results from a dysregulation of the patient response to an infection کله چې زمونږ بدن ته انفیکشن یا بکټیریا یا میکروب داخل شي او د هغې د وجې زمونږ ایمونولوجیکل ریسپانس یا زمونږ کوم بدن چې د هغې دفاعي سیستم کې چینجز راشي نو د دې نه وروسته مونږ سره سپسس ډیولپ کېږي which causing کله چې سپسس ډیولپ شو تا ته وایي چې it cause tissue and organ damage زمونږ کوم نسجونه او زمونږ کوم بدن عضوې چې دي برخې دي هغه څه کوي ډیمیج کاز کوي and subsequent organ dysfunction او د دې سره خوا کې څه شو کېږي زمونږ کوم ارګن چې دي د هغه نارمل فنکشن د لاسز صحیح ده
فار ایگزامپل انسان چې د مون سره لیور فیلر ته تللی شي، انسان مون سره کډنی فیلر ته تللی شي، انسان مون سره اکیوټ کډنی انجری ته تللی شي. نو د دې سره خپل دا کم د لیور چې کوم نارمل فنکشن دی، فار ایگزامپل ډیټاکسیفیکیشن دا بلاس شي یا کوګولیشن فیکټرز مون سره پروډوس کوي هغه بلاس شي. همدارنګه په کډنی کې چې د مون سره ریل فنکشنز بلاس شي، فار ایگزامپل مون سره چې کې هغه مون سره هم ډیټاکسیفیکیشن کې یا مون سره د یورین پروډکشن کې یا مون سره کوم فلټریشن چې دا فنکشن به د لاس ورکی. Septic shock چې دی د septic shock definition څنګه دی؟ septic shock دا it is a sepsis syndrome. septic shock چې دی موږ سره دا د sepsis د وجې رامنځته کیږي. it is accompanied by a circulatory and a metabolic abnormalities. دا د څه وایي؟ sepsis خو دی په بدن کې انفیکشن موجود دی، خو د دې انفیکشن د وجې چې زمونږ کوم سرکولیشن دی، کوم د وینې جریان چې دی په دې کې او کوم میټابولایټس چې زمونږ په بدن کې دي هغې کې ابنارملټي رامنځته شي. نو دا ته وایي کله چې انسان د سپسس وشو او د هغې د وجې سپټیک شاک وشو، نو انسان چیرته ځي؟ سیګنیفیکنټلی انکریز مورټیلیټي. نو انسان چې دی په دې سپټیک شاک کې د مرګ کچه ډېره زیاتېږي. صحیح ده؟ ډاکټر صاحبانو په یاد ولرئ سپټیک شاک ولې رامنځته کیږي؟ کله چې انفیکشن بدن ته داخل شو. صحیح ده؟ د انفیکشن چې دی موږ سره فار ایگزامپل بکټیریا د هغه موږ سره ټاکسین پروډوس کوي، لکه فار ایگزامپل لایپوپولیساکرایډز. صحیح ده؟ همدارنګه موږ سره سایټوکاینز پروډوس کیږي په بدن کې، د هغې د جملې څخه موږ سره لکه ټیومر نیکروسس فیکټر دی، موږ سره ټیومر نیکروسس فیکټر الفا یا انټرلیوکین 1 دی، موږ سره انټرلیوکین 6 دی. کله چې دا لیوکوسایټس انټرلیوکین موږ سره پروډوس شول، نو بدن کې چې رامنځته کیږي وایزوډایلیشن رامنځته شي. کله چې زموږ استاس په بدن کې وایزوډایلیشن یا په سرکولیټري سیستم کې وایزوډایلیشن رامنځته شو، انسان چې کیږي سیستمیک واسکولر ریزिस्टेंस ډیکریز شي. کله چې سیستمیک واسکولر ریزिस्टेंस ډیکریز شو، نو بلډ فلو ډیکریز شو. نو چې بلډ فلو ډیکریز شو، نو انسان هایپوټنشن دی. دویمه وجه چې دا په سپټیک شاک کې، نو شاک خو تعریف مونږ داسې کوو چې زموږ بدن ته بلډ یا اکسیجن ډیمانډ کم شي، بدن ضرورت پوره نه کړي مونږ سره. بل دا دی چې مونږ سره دلته کیپیلري لیکیج وشي، ځکه د ویزوډایلیشن او د انټرلیوکین د وجې کیپیلري لیکیج وشي. کیپیلري لیکیج نه فلویډز بهر لاړ شي، نو په دې کې مونږ سره بلډ والیومز ډیکریز شي مونږ سره. بل مایکارډیل ډیپریشن د دې انفیکشن یا سپسس د وجې کیږي مونږ سره، کوم کې چې مونږ سره کارډیاک آوټپوټ اتوماتیکلی ډیکریز کیږي. نو د دې سپټیک شاک د وجې انسان چیرته ځي؟ انسان چې د مونږ سره هایپوټنشن ته ځي. هایپوټنشن نه وروسته چې د مونږ سره که چیرته ریسپانس ورکړه هغه دی که نه هارت فیلر ته انسان ځي او فاینلي ډیث کاز کیږي مونږ سره. صحیح ده؟ همدارنګه نو د سپټیک شاک د وجې لکه څنګه چې بره سینیریو کې مونږ ویل چې انسان هایپوټنشن ته لاړو، هغه بدن چې د یخ شو کولډ ایکسټریمیټیز، دا بدن زموږ ستاسو ګرمایش چې کوي یا کوم چې وارم بدن دی دا د څه د وجې دی؟ د زموږ ستاسو بدن کې بلډ فلو ده د دې د وجې. What is the diagnostic criteria? Diagnostic criteria کې تاسو وایي چې persistent hypotension د سپټیک شاک لپاره کله چې سپسس ته لاړ انسان د هغه فشار به چې مونږ سره کم وي مونږ سره. صحیح د هایپوټنسیو وي، مثال فشار به 40/40 40/30 په دې اندازه کې وي مونږ سره، یا 80/40. صحیح ده؟ نو دې انسان معلومیږي چې مونږ سره سپټیک شاک دی. په ځای د دې چې وازوپریسرز ویو، راځئ زه تاسو ته یو کلینیکل کیس باندې کې جوړوم. بل یو انسان دی هغه ته چې د مونږ سره یورینري ټریکټ انفیکشن شوی، یا هغه فار ایگزامپل هیپاټایټس لري. صحیح ده؟ یا هغه بل کوم انفیکشن لري د پخوان. د دې انفیکشن سره وروسته بل چې په وشو د دې انفیکشن وروسته په بدن باندې تبه راغله، مثال سخت دردونه په سپسس کې کېدلی شي، هېڅ مشکل نشته. دبلیو بي سي کاونټ ډېر انکریز شو او د دې نه وروسته انسان چې دی انسان د هغه پلس ورک شو، انسان منټل سټیټ چینج شو. انسان چې دی مونږ سره چېرته لاړه؟ منټل سټیټس یې چینج شو، پلس چې دی نه پالپیټ کېږي او انسان ډیلیریم ته لاړه، هغه نور ابنارملټیز پکې رامنځ شول او همدارنګه سابندي پرې راغلی یا ټیکیکارډیک شو. نو ته سوچ وکړه چې انسان په دې وخت کې چیرته تللی؟ سپټیک شاک ته تللی. او بل دا فشار چې دی پرسسټنټلی هایپوټنسیو وي، فشار یې بار بار ټیټ وي. صحیح ده؟ یا مسلسل ډول باندې فشار ټیټ وي، انسان مونږ سره سپټیک شاک ته تللی. دا ته وایي په ټریټمنټ کې چې دی مونږ څه کوو؟ په ټریټمنټ کې مونږ ویزو پریسرز مونږ ورته ورکوو. چې ورکوو ویزو پریسرز، ډاکټر صاحبانو په یاد ولرئ په ویزو پریسرز کې مونږ سره په سپټیک شاک کې فرست لاین ټریټمنټ کې مونږ نوري پینفرین ورکوو. چې ورکوو نوري پینفرین، خو انجکټیبل ښه په یاد ولرئ، ستنې د لارې به نوري پینفرین ورکوو. دا وروسته را روان دی نوري پینفرین چې دا مونږ سره فرست لاین ټریټمنټ دی ښه، چې ده په سپټیک شاک کې. نو دا په دې خاطر وکړي چې نورپینفرین ډېر فنکشن دی او تر ټولو ضرور دا دی چې مونږ سره دا کوم ویسلز دي د ویزو کنسټرکشن رامنځته کوي. کله چې ویزو کنسټرکشن وشو نو بلډ فلو چې ده هغه بلډ چې کې پمپ کې مونږ سره صحیح ده بدن طرف ته چې وکړي د کنسټرکشن د وجې چې کوم د شریان او دغه دی دا چې راتنګ شي نو بلډ چې دی پاس شي. دې سره خوا کې بل همدارنګه ډوپامین مونږ هم ورکولی شي یا نور سپریسرز هم ورکولی شي، خو موسټ کامنلی مونږ نورپینفرین ورته ورکوو.
بل persistent lactic acidosis لاکټیټ کوم لیول چې دا مو سره انکریز شي صحیح ده لاکټیټ چې د مو سره مور دین 2 ملي مول پر لیټر یا 13 ملي ګرام پر ډیل نه بدغه شي مو سره صحیح ده despite adequate fluid resuscitation چې څومره فلوید مرته وخیږي خو د دې باوجود هم د دې لاکټیټ لیول اندازه زیاته ده اکسمانو لاکټیټ اندازه ولې زیاتېږي لاکټیک اسیدوسس ولې کی کله چې انسان شاک ته لاړ یا سپټیک شاک ته یا نور شاک ته خو زیاتره په سپټیک شاک کې زمونږ ستاسو د یا د مریض بدن کوم یو دی د بلډ فلو کم شي بلډ فلو چې کم شو نو بدن ته اکسیجن نه رسیږي تمام کله چې اکسیجن نه رسیدي نو هایپوکسیا کاس شي کنه نو د دې هایپوکسیا د وجې د پایرویټ چې د رشي په لاکټیټ باندې چینج شي نو د لاکټیټ اندازه د نورمال ډول څخه زیاته شي نو انسان چیرته لاړ شي لاکټیک اسیدوسس ته لاړ شي صحیح ده Other definitions of sepsis syndrome the sepsis syndrome نور definition مو سره چې صحیح ده sepsis syndrome نور غټ definition مو سره یو خدا دی چې مونږ یو بل فینومنا د هغې ته مونږ ویو سیستمیک انفلمیټري ریسپونس سینډروم د دې سیستمیک انفلمیټري ریسپونس سینډروم یا سرز د دې کرایټیریا دا ده چې it is a combination of physiological and immune response په دې کې په بدن کې فیزیولوژیکي ریسپونس رامنځته شي او همدارنګه ایمیون ریسپونس رامنځته شي د څه شي په مقابل کې ټو ان انفیکشن د میکروب په مقابل کې چې د بدن د څه رامنځته شي د ایمونولوژیکل یا فیزیولوژیکل ریسپونس چې رامنځته شي نو انسان چیرته ځي سیستمیک انفلمیټري ریسپونس سینډروم او همدارنګه نن انفیکشیس انسلز صحیح ده نن انفیکشیس انسلز such as acute inflammatory process or trauma همدارنګه شرط نه ده چې اني ټایم د انفیکشن او میکروب در رامنځته کیږي همدارنګه په بدن کې شه دي موږ سره کوم نن انفیکشیس فینومینا دي فار ایگزامپل پنکریټایټس پنکریټایټس چې د چیرته چې پنکریټایټس لیډز انټو د سیستمیک انفلمیټري ریسپونس سینډروم همدارنګه ټراما سیویر ټراما وشو انسان چې د سیستمیک انفلمیټري ریسپونس سینډروم یا سپسس ته دي یا برن سیویر برن وشو انسان وسوځیده هیمراجیک شاک یا انافیلاکسس یا چې په مقابل کې ریاکشن خوده پلمونری امبولیزم همدارنګه هیټ سټروک کوم چې د لمر د وجې مثال یا د سخت ګرمایش د وجې سټروک راغی صحیح ده او ډیر داسې ډرګز ریاکشن دي چې هغه هم سره چې کاس کې سیستمیک انفلمیټري ریسپونس سینډروم فار ایگزامپل دا غي جملې څخه موږ سره کوکاین دي موږ سره امفیټامین دي موږ سره همدارنګه نور ډرګز دي چې هغه موږ سره چې کوي سیستمیک انفلمیټري ریسپونس سینډروم سره کاس کې د ډایګنوستیک کرایټیریا د لپاره موږ at least two of the following criteria are required to define SIRS صحیح ده د SIRS systemic inflammatory response د differentiation لپاره یا identification یا کرایټیریا د لپاره چې موږ سره باید لاندې دوه چې موجودي پارامټرز موږ سره موجودي اول ټمپریچر ته د چوي چې په سپسس کې ټمپریچر یا خو د 0.4 فahrenheit کوم چې 8 سنټیګریډ سره مساوي دي یا خو د دې نه زیات وي صحیح ده او یا موږ سره د 0.9 صحیح ده 0.9 فahrenheit نه کم معنا دا ده چې تاسو سره ټمپریچر یا خو د 8 نه زیات وي او یا تاسو سره 6 نه کم معنا دا چې نورمال لیول کې نه یا انسان هایپرترمیا ته تلوي یا انسان هایپوترمیا ته تلوي صحیح ده بل موږ سره هارت ریټ دی هارت ریټ چې د موږ سره مور دین 90 بیټس پر منټ صحیح ده د زړه ضربان به چې د 90 بیټس پر منټ نه زیات وي بل ریسپیریټری ریټ دی موږ سره ریسپیریټری ریټ چې د موږ سره مور دین 20 بیټ پر منټ صحیح ده بیټس په موږ سره زیات او پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید چې د 20 mm پر ایچ نه موږ سره کمی دا کاربن ډای اکساید پارشل پریشر ولې کمیږي کله چې انسان بار تنفس کوي ریسپیریټ ګور ریسپیریټری ریټ زما زیات دی ریسپیریټری ریټ زیات دی نو کاربن ډای اکساید ډیر موږ سره چې کیږي هغه ایکسهل کیږي نو په دې خاطر موږ سره د کاربن ډای اکساید پریشر ډیکریز کیږي څلورم کرایټیریا موږ سره وایټ بلډ سیل کاونټ دی د چی لپاره د سیستمیک انفلمیټري ریسپونس سینډروم لپاره وایټ بلډ سیل چې د موږ سره په دې کې هم یا به زیات دي نورمال نه کوم چې موږ سره 11,000 پورې نورمال دي نو 12,000 نه به زیات وي یا به د 4,000 نه موږ سره شي کمی یا مور دین 10% immature brains به موږ سره 10% immature brains به موږ سره نو څلور کرایټیریا ډاکټر صاحب دا مستقل کله چې په انسان کې د دې څلور نه دوه کرایټیریا موجود نو معنا دا چې په انسان باندې سپسس یا سیستمیک انفلمیټري ریسپونس سینډروم اٹیک کړی دی اول ټمپریچر چې د مو سره 8 سنټیګریډ نه یا زیات یا د 6 سنټیګریډ نه کم هارت ریټ 90 بیټس پر منټ نه زیات ریسپیریټری ریټ 6 بیټس پر منټ صحیح ده یا او بخي 6 ریسپیریټری ریټ پر منټ صحیح ده او پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید مو سره 12 mm نه کم او دبليو بي سي چې د مو سره د 12,000 نه زیات وي او یا مو سره د 4,000 نه کم وي او 10% immature brains پکې موجود سمه ده د دې وروسته سپسس ډیفینیشن کې سپسس کې تا ته وایي چې سپسس کې هم د سرز شامل دي د سرز نه مونږ ویل چې سرز کې باید څو کرایټیریا شامل دي مونږ سره باید at least 2 کرایټیریاز مونږ سره موجود دي
نو په سپسس کې به سرز موږ سره موجود دي سیستمیک انفلمیټری ریسپانس سینډروم چې کوم نه موږ دوه کرایټیریا ویل سي دا وای را سره ډاکټر صاحب اوس ټمپریچر موږ ویلي بل موږ چی ویلي هارت ریټ موږ ویلي ویری ګډ ریسپیریټری ریټ موږ ویلي او څلورم نمبر کې موږ وایټ بلډ سیلز ویل نو تاسو وایي چې د دې څلورو نه دوه کرایټیریا صحیح ده او پلس جمع سسپیکټډ اور کنفرم انډرلاینګ انفیکشن به تاسو سره موجود نو کله چې تاسو سره سیستمیک انفلمیټری ریسپانس موجودي او انډرلاینګ انفیکشن در سره موجود نو انسان سپسس ته مور پرون دي سپسس چانسز ډیر زیات به باندې سپسس کې چې د مو سره سیویر سپسس شي دي سیویر سپسس معنا دا ده چې سپسس خو موجود شو صحیح ده سپسس is diagnosed plus dysfunction of at least one organ or system سپسس موجود دی خو یو ارګن چې د زموږ ساسو په بدن کې یا د مریض په بدن کې یو ارګن ډیسفنکشن شي صحیح ده نو دې ته موږ یو سیویر سپسس ملټیپل ارګن ډیسفنکشن سینډروم ملټیپل ارګن ډیسفنکشن سینډروم ته موږ موډز یو صحیح ده ام او ډي اس په دې کې څه کېږي په دې کې اټ از پروګریسیو and potentially reversible failure in the physiologic function of severe organ or systems دا څه وایي په دې کې موږ سره ریورسیبل فیلر وشي ریورسیبل نه دی معنا دا ده که چیرې دا انفیکشن یا دا کم سټرس چې دی دا کم ټراما دا کم برنز چې دی دا حل شو نو دا ارګن فیلر موږ سره نه رامنځته کیږي د مور ارګنز دټ ار افیکټډ د ګریټر د مورټیلیټي ریسک څومره چې ارګنز ډیر افیکټډ وي نو طبعا مورټیلیټي ریسک به زیاتې په دې باندې ټول پوهیږي What is bacteriemia? ډاکټر صاحبانو په یاد ولرئ bacteriemia چې ته وایي bacteriemia چې دا in the presence of bacteria in a blood stream کله چې بکټریا بلډ ته لاړه د دې د موږ چې bacteriemia موږ وایو صحیح نه confirmed on a blood culture څنګه موږ کنفرم کوو blood culture باندې چې د blood culture کې وتا سره چې شي بکټریا به ډیټیکټ شي کلینیکل فیچرز د سپسس لپاره کلینیکل فیچرز موږ سره تر ټولو ضرور چونکې انفیکشن دی د میکروب د وجې کېږي او بل دا دی چې نن انفیکشنز د وجې هم کېدل شي په انسان باندې به تبه راشي په انسان باندې به چې د چلز راشي په انسان باندې به چې د سخته خوله راشي صحیح ده د زړه ضربان به زیات شي ټکیکارډیک به شي ټکیپنیا همدارنګه ټکیپنیا صحیح ده چې به وشي ساه به ډېره تیز اخلي دې ته ټکیپنیا موږ یو صحیح ده او ټکیکارډیا کې د زړه ضربان به زیات شي صحیح ده بل چې د موږ سره فیچرز اف ارګن ډیسفنکشن د ارګن چې کوم یو ډیسفنکشن شوی د هغې فیچرز به راشي لکه څنګه فرضي مثال لیور کې د ډیسفنکشن شو لیور ډیسفنکشن په انسان باندې چې د جانډس راتلی شي هیپاټایټس راتلی شي رایټ هایپوکینډرم کې چې د پین موږ راتلی شي کوګولوپاتیز موږ سره کاس کولی شي یا د همدغه ارګن ډیسفنکشن فار ایگزامپل موږ سره کډنی دغه شو صحیح ده نو په ارګن ډیسفنکشن کې دغه څلور وړه سیمټمز دا موجود دي او کوم چې موږ سره ارګن افیکټډ شوی لکه فار ایگزامپل موږ سره کډنی افیکټډ شو صحیح ده د دې کډنی افیکشن لپاره موږ سره چې کېږي کډنی افیکټډ شو نو طبعا انسان چې د په یورین اوټپوټ کې فرق راځي صحیح ده هیماتوریا راتلی شي موږ سره وینه راتلی شي په تشمیتازو کې همدارنګه فلانک پین موږ سره راتلی شي صحیح ګلوکوز لیول سوډیم لیول دا ټول چې د موږ سره ډراپ شي هایپرټنشن ته انسان تللی شي صحیح بل موږ سره سی ان اس امپیرمنټ الټر منټل سټیټ دا کوم زموږ سره منټل سټیټ چې دی د مریض منټل سټیټ چې دی هغه به چینج شي صحیح ده داسې کنفیوز به ورخطا به صحیح ده خبرې به صحیح نشي کولی خبرو کې به چینجز راشي تھینکینګ کې به چینجز راشي کارډیوواسکولر فیلر هایپوټنشن انسان چې دی فشار به کم شي صحیح ده مخکې مونږ ویل بل کوګولوپاتي انسان ته به چې وشي کوګولوپاتي وشي کوګولوپاتي کې موږ سره کومه کوګولوپاتي کې مطلب کوګولیشن ابنورمالټي دا کوم د بلډ د وینې نرموالی او thinnness او thinerness چې دی کې به چینج راشي د هغې د جملې ته موږ ډي آی سي disseminated intravascular coagulation ډي آی سي چې ډاکټر صاحبانو ډي آی سي کې چې دا په یو ټایم باندې په سیم ټایم یا موږ سره یو ځل چې دی موږ سره کلاټ جوړ شي ترومبوسس کې ډیولپ شي او یا بل موږ سره بل ځای کې څه کېږي دې کې موږ سره کوګولیشن کېږي صحیح ده موږ سره دا کوم بلیډینګ چې دی د دې چانسز موږ سره ډېر شي یو کې کوګولیشن ترومبوسس کېږي او ورسره په سیم ټایم بلیډینګ چانسز ډېر شي نو ډاکټر صاحب د سی یو داسې مرض دی چې هم ترومبوسس کوي صحیح ده هم چې کوم یو وینز د آرټریز دی هغه بلاک کوي صحیح ده او همدارنګه هم بلیډینګ کاز کوي صحیح ده بلیډینګ کاز کوي ځکه چې په دې کې موږ سره پلیټلیټس کاونټ هم ډیکریز کېږي او په دې ډي آی سی کې به چې دی موږ سره کله چې ټیسټ وکړو موږ سره به ډي ډایمر زیاتي صحیح ده ډي ډایمر ډي ډایمر چې دی ډاکټر صاحبانو ډي ډایمر چې دی دا موږ سره فبرین ډیګریډیشن پروډکټس دي موږ سره صحیح ده کله چې دا موږ سره زیاتونه مطلب دا دی ډي ډایمر ټیسټ به ورته وکړو ډي ډایمر ټیسټ کې چې کله ډي ډایمر زیات وي اټ مینس that the person is having DIC په یاد ولرئ ډاکټر صاحبانو د DIC د disseminated intravascular coagulation most common cause چې دی most common cause هغه چې دی ډاکټر صاحبانو وایي most common cause یې sepsis دی very good most common cause یې موږ سره چې دی sepsis
sepsis is the most common cause. صحیح ده؟ بل مون سره په بدن باندې پیټی کې راوخیږي پرپره. صحیح ده؟ بدن باندې چې د ټاکي راوخیږي. لیور فیلر کله چې ګردې فیل شو انسان باندې جانډس راوخیږي. صحیح ده؟ زیړې پیدا شي. بل کډنی فیلر کله چې کډنی فیل شي اولیګویوریا په تش میتیزو کې به کمبود رشي یا مکمل انوریا معنا مکمل بلاک تش میتیزي بخښتنه اولیګویوریا همیشه وي تش میتیزي او یو بل چې مون سره پولیوریا ده هغه معنا ده چې پولیوریا کې مون سره مریض تش میتیزي ډیری. همدارنګه انسان ته ریسپیریټر فیلر معنا سیمپټمز اف اکیوټ ریسپیریټری ډسټرس سندروم. کم انسان چې ریسپیریټر فیلر معنا دا چې سګي فیل شي مو سره صحیح ده. همدارنګه هغوی تنفس نشي کولی. د اکیوټ ریسپیریټری ډسټرس سندروم ساين او سیمپټمز موږ تاسو معلوم دي چې په هغه کې په انسان باندې د انسان ساره ماته شي سابندي او شي اسیډوسس تلاړ شي. همدارنګه نور سیمپټمز پیراتلی شي. اډیشنل ان سیپټیک شاک کې مونږ سره هایپوټنشن رامنځته کېدلی شي لکه څنګه چې مونږ مخکې ویل فشار به د مریض ډیر زیات کم شي. د هغه فشار چې کله ریکارډ کوي یا خو بیخي ریکارډ کیږي نه او که چېرته هم ریکارډ کیږي نو د هغه مین ارټیریل پریشر چې دی مونږ سره لیس دین 65 mmHg وي د 15 شپېتونه به کم وي. انیشیالي وارم سکن اوله کې چې دی د هغې پوستکي به څنګه وي سکن به چې دی وارم وي ګرم وي. and normally capillary refill time هغه به چې مونږ سره زیات به وي. and cooled cyanotic همدارنګه پوستکی به چې د بدن هغه څه وي یخ وي او شینوالی به پیری شي. نو شینوالی یا کولنس په ولې راځي؟ کولنس په ځکه راځي چې د زموږ ستاسو بدن چې دی د دې ګرموالی د چی د وجې دی بلډ سرکولیشن د وجې چې بلډ فلو ده په بدن کې. شینوالی د چی د وجې کېږي سیانوسیس ته ولې انسان ځي؟ سیانوسیس ته مریض یا انسان ځکه ځي چې کله مونږ سره بلډ فلو کمه شو انسان هایپوټنشن ته لاړو. طبعا چې هایپوټنشن شو فشار کم شو نو د بدن ټولو برخو ته وینه نه رسیږي. د دې هایپوټنسیو سټیټ کې انسان شین شي سیانوسیس ته لاړ شي. سیانوسیس دوه ډوله دی یو ته مونږ سنټرل سیانوسیس ویو بل ته مونږ پیریفرل سیانوسیس. سنټرل سیانوسیس معنا دا ده چې د شونډو خواشه ژبې سوګمه او دا ځای مونږ څه شي نشي. پیریفرل سیانوسیس کې ایکسټریمیټیز نشي. دا ولې ځکه یو خدای چې بلډ فلو کم ده صحیح ده اکسیجن کم شو صحیح. دویمه خبر دا ده دا کم ریډنس او دا چې د خپل کلر ورکړي د دې د وجې مونږ سره هم شي کېږي بلو ډیسکلریشن رامنځته شي د اکسیجن لیول ډاون شي. یا فیچرز اف د پرایمري انفیکشن همدارنګه تاسو سره په انسان کې چې د پرایمري انفیکشن فیچرز هم راتللی شي لکه څنګه مثال د خبرې یو ټي آی ده پرایمري انفیکشن دی. یو ټي آی کې مونږ ویل چې په زنانه یا په دې کیس کې مونږ زنانه تشریح کړې وه یا بل سړی چې هر څوک وي په هغې باندې شي کېږي هغه ته برنینګ مایکچوریشن تشې میتیزې به سوځي فریکونسي به زیاته شي تشې میتیزې به بار بار ورځي او ارجنسي کله چې تشې بولې ورته ټینګې شو نو هغه به کنټرولولی نه شي. او بل به مونږ ویلو چې سوپرا پیوبیک پین د مثانې د پاسه چې کوم درد دی هغه به ورته زیات شي. جنرالایز ایډیما پړسوب به رامنځته شي لاسونه به وپړسېږي خپې به وپړسېږي. دا پړسوب د چی د وجې کېږي یو خو دا دی چې دا سپسس کې مخکې مونږ ویل چې کیپیلري لیک کېږي کوم کیپیلریز چې دی دې نه فلویډز چې د ایکسټرا واسکولر سپیس ته راشي نو چې کله ایکسټرا واسکولر سپیس ته راغلو نو طبعا بدن وپړسېده. همدارنګه دا ایډیما چې د مونږ سره د لیور او کډنی فیلر او همدارنګه د هارت فیلر د وجې مونږ سره هم کېږي. په ریسپیریټري ډپریشن کې مونږ سره هم رامنځته کېدلی شي. نو ورسېبالو دغې ټول ساین سیمپټمز نه بیا راځو مونږه دغه چپ لاس چارټ د ایگزامینیشن لپاره مونږ همدې دپاره پرېښیم. د دې ایگزامینیشن کې به مونږ شی کوو نو ایگزامینیشن کې لکه څنګه چې مونږ مخکې ویلي وو دا څه دي وایټلز واخله صحیح ده پلس ریټ به وګوري بلډ پریشر به وګوري لکه څنګه سپسس یا سپټیک شاک کې مونږ سره انسان هایپوټنسیو وي صحیح ده دلته به چې مونږ سره فشار به مونږ سره کم وي انسان به هایپوټنسیو وي. ټمپریچر به وګوري ټمپریچر کې مونږ په اسرز کرایټیریا کې ویلي یا به مونږ سره ټمپریچر زیات وي د 38 سنټیګریډ نه یا به مونږ سره د 14 سنټیګریډ نه کم وي. که 38 سنټیګریډ نه زیات نو طبعا هایپرترمیا ده او که چېرته د 14 سنټیګریډ نه کم نو انسان هایپوترمیک ده. ریسپیریټري ریټ به مونږ وګورو صحیح ده ریسپیریټري ریټ طبعا مونږ ویل چې د 100 نه زیات شي. اکسیجن سچوریشن به وګورو اکسیجن سچوریشن به طبعا مونږ سره د 90 نه شي وي کم به وي مونږ سره. او همدارنګه ایگزامینیشن فایندینګز کې به ته چې وګوري لکه څنګه چې مونږ ویل سویلنګز مونږ ګورو سیانوسیس مونږ ګورو ایکسټریمیټیز مونږ ګورو چې آیا کول دی که نه دی کول منټل سټیټس مونږ ګورو چې کوم منټل سټیټس چینجز راغلي نه دي راغلي. همدارنګه نور کوم ایگزامینیشن چې دي اکارډینګ ټو د انفیکشن یا پرایمري انفیکشن بیس باندې مونږ هم کتلی شو. راځو مونږ ډایګنوسټیک ورکاپ په ډایګنوسټیک ورکاپ کې راکسیوانو په ډایګنوسټیک ورکاپ کې مونږ چیک کوو اپارټ فرام ا سیرم لاکټیټ لیول لکه څنګه چې بره ویلي ان بلډ کلچر کوم چې مونږ بیسکس اساس لپاره کوو نو همدارنګه مونږ مینیمم 2 سیټس باید مونږ واخلو صحیح ده دوه دانې سیټس مونږ چې والو بلډ کلچر باید والو. د فالوینګ لیبارټري ټیسټ شود also be performed for the diagnosis of the sepsis or organ dysfunction.
د هغې د جملې څخه موږ سی بي سی موږ اخلو. صحیح ده. سی بي سی خو باید ځکه والو چونکې انفیکشن دی نو طبعا وایټ بلډ سیلز به موږ سره انکریز وي، لیکوسایټوسس به شوي، خو کله کله لیکوپینیا هم موږ سره کاز کیږي. په لیوکوسایټوسس کې نارملی بټ اټ از ابنارمل اکچولی نارملی دبليو بي سایټ چې دی موږ سره دبليو بي سي وایټ بلډ سیلز دا د 4000 نه واله تر 11000 پورې دي. نو په لیوکوسایټوسس کې به موږ سره د 11000 نه زیات شي او لیکوپینیا 4000 نه به کم شي. ترومبوسایټوسس هم پکې کېدلی شي، پلیټلیټس کم زیات شي او ترومبوسایټوپینیا هم په سپسس کې کېدلی شي. سی آر پی او پروکلسیټونین لیول مونږ ګورو. سی آر پی چې د مونږ سره دی د مونږ چې یو سی ریاکټیو پروټین دا اکیوټ فیز ریاکټنټس دی د انفیکشن په مقابل کې. صحیح ده، مور سپیسیفیک دی. بل به تاسو سره پروکلسیټونین لیول به په سپسس کې انکریز شي. پروکلسیټونین چې دی د پرو هارمون اف کلسیټونین دا لیول چې دی زیاتره په انفیکشن او سپسس کې مونږ سره انکریز کیږي. بن ریشیو چې د بن صحیح ده مونږ سره بلډ یوریا نایټروجن او کریټینین لیول به مونږ سره شوي الیویټډ شوی وي ډیو ټو د کډنی انجری. ګلوکوز کې چې دی مونږ سره هم هایپرګلایسیمیا کاز کېدلی شي، ګلوکوز لیول زیات شو او هم مونږ سره هایپوګلایسیمیا ګلوکوز لیول کمیدلی هم شي. سیرم الکترولایټس کې مونږ سره زیاتره الکترولایټ ابنورمالټي رامنځته کیږي، لکه فار ایگزامپل لاکټیټ شو، یوریک اسید شو، د بدن نور کوم الکترولایټ شي دغه کې چینجز راځي. الکټریز ورته ځکه کوو چې مونږه بیلوروبین، پی ټي، آی ان ار او ال ټي او اس ټي ګورو چې لیور انجری چې خو نه ده شوی، لکه څنګه چې مخکې مونږ کمپلیکیشن کې ویل. ډاکټر صاحبان همیشه خبره په یاد ساتئ چې مونږ زیاتره د انویسټیګیشن چې دی اکارډینګ ټو د ساين او سیمپټمز کو. نو مخکې مونږ ویل چې لیور ابنورمالټي رامنځته کیږي نو الکټریز ورته حتما وکړه. مخکې مونږ ویل چې ډي آی سی رامنځته کیږي، کواګولیشن ابنورمالټي، نو تاسو کوی چې کواګولیشن پینل ورته والا صحیح ده کوم کواګولوپاتیز چې دی د هغې دپاره سپیسیفیک ټیسټ وکړه، لکه فار ایگزامپل ته پی ټي ټیسټ ورته وکړه صحیح ده چې پروترومبین ټایم یې څومره دی، ای پی ټي ټي ټیسټ ورته وکړه، ای پی ټي ټي معنی اکټیویټډ پارشل ترومبوپلاستین ټایم، او همدارنګه انټي ترومبین 3 لیول یې وګوره صحیح ده چې د دې کواګولیشن لیول په کم لیول باندې دی. بل مونږ ډي ډایمر ټیسټ ورته کوو. ډي ډایمر لکه څنګه چې مخکې مونږ ویلې ډي ډایمر چې دی مونږ سره دا فایبرین ډیګریډیشن پروډکټس دي مونږ سره. دا ډي ډایمر یوزولي چې دی دا په ډي آی سی کې مونږ سره خېږي، ډیسیمینیټډ انټراواسکولر کواګولوپاتي. په ډي آی سی کې مونږ مخکې کلیر کړه چې په ډي آی سی کې هم کلاټ جوړیږي، ترومبوسیس او شي رګ بند شي، او همدارنګه په ضمن کې ورسره چې دی وینه ډیره نری شي صحیح ده، او همدارنګه بلیډینګ زونه په سیم ټایم کې هم کلاټ جوړ شو، ترومبوسیس شو، هم بلیډینګ راځي د بدن. بل سیرم امایلیز ورته وکړه، لایپیز ورته وکړه. ولې که چېرته مونږ سره پنکریټایټس موجود دی، مخکې مونږ ویلي چې پنکریټایټس کن السو لیډ ټو سپسس. که چېرته پنکریاس انفیکشن اخیستی کوم کې چې مونږ سره اپیګاستریک پین یا ویچ راډیټس ټو د بیک شاته دا دردونه دي، نو ته ورته سیرم امایلیز او لایپیز ورته وکړه. لایپیز چې د مور سپیسیفیک دی پنکریټایټس لپاره. ای بي جیز ورته وکړه. ای بي جیز مونږ ګورو چې اسیډوسس وغیره خو نشته دی مونږ سره صحیح ده. دا د ریسپیریټری ډیپریشن لپاره کو. یورین کلچر والا چې آیا څه یو ټي آی مثال کلاسیک انویسټیګیشنز کې راځي چې موږ سره دا ګولډ سټانډرډ دی صحیح ده چې یو ټي آی چې خو نه لري یا یورینری ټریک کې کوم بکټیریا انفیکشن نه لري، سپیوټم کلچر ورته والا صحیح ده. کنسیډر آلسو کلچر اف سی اس اف، همدارنګه چې د سیربروسپاینل فلوید نه کلچر والا صحیح ده. میننجایټس وغیره نور څه انفیکشن خو نه لري. ووند سیکریشن که چیرته زخم یې د هغې نه ورته کلچر والا، همدارنګه ټیشو نه. Diagnostic procedure as indicated to obtain the samples for culture. لمبر کلچر والا، توراکوسینتسس والا صحیح ده، پیراسینتسس وکړه او ارتروسینتسس د بندونو والا یا پلیورل ټیپ وکړه مثال کوم چې په سینه کې ابنورمال فلویډز رامنځته کیږي. دا و it was all about the sepsis. بیا راځو کله چې تا انویسټیګیشن وکړه نو ته ډایګنوسس ته آلموسټ ورسېدې صحیح ده. هیستوري دی واخیسته، کلینیکل ساين او سیمپټمز دی وکړه او بیا ته انویسټیګیشن وکړه. اټ مینز یو ار all about to diagnose the case that it is a septic patient یا سپسس مریض دی مو سره. د ټریټمنټ چون کې سپسس ایمرجنسي د ډاکټر صاحبانو د ټریټمنټ لپاره بیسټ مو سره دا دی یو شود سټیبلایز د پیشنټ. دا خبره هیڅ کلم په یاد نه ساتئ ښه صحیح ده، ته هیره به نه وباسئ. دا خبره و چې د همیش په یاد ساتئ چې سټیبلایز د پیشنټ چې کا سټیبلایز کا مونږ ویلو چې A B C D E پروسیجر یا پروتوکول باندې مختص صحیح ده. په A کې مونږ سره چې د ایروی ده مونږ ایروی مینټین کوو. وګورو چې ملا مثال دا کم د تنفس کومه لاره چې دا سیستم چې دی مثال لکه سوګما خوله بلاک خو نه ده. دویم دا اس نه دی خلته په لیکلو کې لږ ټایپینګ میسټیک رامنځته شوی، دا B ده B صحیح ده A B. B کې مونږ بریثینګ ګورو، آیا د تنفس سوګمې یا مثال د خبرې ګورو چې کوم ریسپیریټری ډیپریشن چې خورته نه ده شوی صحیح ده، نو چې کو دا غوږ رانږدې کوو سوګمو طرف ته چې آیا د تنفس اواز مونږ اورېدلی شو که نه شو اورېدلی. په سی کې چې د مونږ سرکولیشن ګورو، په سی کې مونږ چې ګورو سرکولیشن ګورو، په سرکولیشن کې مونږ سره ګورو پلس ریټ، مونږ ګورو بلډ پریشر وګورو،
په ډي کې مونږ چې د ډیسابیلیټي مونږ ګورو. ډیسابیلیټي دپاره معنا دا ده چې مونږ منټل سټیټ ګورو. جي سی ایس سکور یې وګوره، کوم چې مونږ سره ګلاسګو کوما سکور دي، صحیح ده. وګوره چې آیا دا منټل سټیبل دی او که نه. په ای کې مونږ ایکسپوژر ګورو، صحیح ده. سراونډینګ کې مونږ سره ایکسپوژر یې څنګه دی. نو کله چې تا ډاکټر صاحب فرست سټپ عملي کړه، A B C D E دې مینټین کړه، ورته په دې پروتوکول باندې لاړې. سو اسټابلیش د لارج بور انټراوینس اکسس. دویم سټپ کې به ته ورته چې وکړې کینولا به ورته پاس کړې، صحیح ده. لارج بول کینولا به ورته پاس کړې. تاسو بهتره پوهېږئ کینولا مونږ چې د فلویډز مینټیننس لپاره هم پاس کوو، همدارنګه د ټریټمنټ لپاره کوم انجکټیبل فارم کې چې دوا ورکوو د هغې لپاره هم پاس کوو. بیا به چې دی د هغې وایټلز به مونیټر کړي، ډېر زیات ضرور، صحیح ده. وایټلز یې وګوره چې وایټل سټیبل دی او که نه دی، صحیح ده. د دې وایټلز کې مونږ مخکې ویل چې بلډ پریشر یې بار بار ګوره مونیټر کوئ، پلس ریټ یې بار بار ګوره، ریسپیریټري ریټ یې ګوره، ټمپریچر یې ګوره او پارشل پریشر یا سچوریشن اف اکسیجن یې مونږ هم ګورو. بیا درته وروسته وایي چې هغې ته سپلمنټل اکسیجن ولګوه، ماسک ورته ولګوه، یا نیزل دغه ورته ولګوه، پرانګز ورته ولګوه، صحیح ده. نیزل پرانګز ورته ولګوه، د هغې د لارې مثال یا کوم اکسیجن چې نور کوم میتډز دي تاسو سره هغې ته سپلمنټل اکسیجن برابر کړه. مانیټر اینډ ریکارډ د انپوټ ان آوټپوټ. ته وګوره د دې کوم فلویډز انپوټ آوټپوټ چې دی مونږ سره مثال څومره فلویډز ورکول کېږي او څومره یورین آوټپوټ یې دی مونږ سره هغه ته ریکارډ کړه ځان سره. obtain د انیشیل ریبارټري ټیسټ. کوم انیشیل ریبارټري ټیسټ چې د برم چې منشن کړه هغه ټیسټونه ورته وکړه. IV fluids ورته ورکړه. تا ته وایي in IV fluids initial fluid resuscitation with 30 ml of kg crystallites. تا ته څه وایي چې د دې مریض دپاره ځکه دا خو مونږ سره هایپوټنشن ته تللی، سپټک شاک ته تللی یا سپسس دی، نو طبعا فلویډ لاس دی نه شوی. نو د دې فلویډ لاس یا هایپوټنشن د ریکوري دپاره ډاکټر صاحبانو په یاد ولرئ کله چې تا سره مریض ABCDE پروتوکول باندې برابر و، کینولا دې ورته پاس کړه، دا ایمرجنسي ده ښه. نو ته چې وکړه دې مریض ته چې دی فلویډز لیول مینټین وساته. چې مینټین وساته؟ فلویډز لیول. په فلویډ لیول کې مونږ IV فلویډز ورکوو. څومره ورکوو؟ 30 ml پر kg. لکه معنا دا ده که چېرته 80 کیلو کس نارمل ډول مونږ یو چې ویټ مثال 80 پورې، نو 80 ضرب 30 شي که چې هر څومره راغلل نو هماغومره فلویډز مونږ ورکوو. غالبا 2010 ml راځي که نه، 2 لیټره او 100 ml. نو دومره 80 کیلو کس ته 2010 ملي لیټره فلویډ ورکولی شي، یا مونږ 2 لیټره او 100 ml. هغه فلویډز په کوم لیول کې؟ فلویډز به مونږ کرسټلایډز ورته ورکوو. کرسټلایډ مونږ بله ویلو چې یا به نارمل سلاین مونږ سره نارمل سلاین ورته ورکولی شو، او یا مونږ ورته رینګر لاکټیټ مونږ ورته ورکوو. صحیح ده، RL رینګر لاکټیټ مونږ ورته ورکوو. کریکټ د الکترولایټ امبیلنس، که چېرته په الکترولایټ کې نارملټي هغه ورکړه. اوس درته څه وایي ډاکټر صاحب که چېرته تا ABCDE مینټین کړه، وایټلز دې لګې خواري پې کوي، فلویډز دې ورکړه، خو د هغې باوجود هم دا مریض تا سره ښه نه شو، اوس هم شاک کې دی، سپټک شاک کې دی ډسپایټ اډیکویټ فلویډ تھراپي. بیا تا ته وایي چې ډاکټر صاحب د لاس ریمیډي از ویزوپریسرز. نو بیا ورته ویزوپریسرز ورکړه. هغه ډرګز ورکړه چې کوم ویسلز مونږ سره ویزو کنسټرکشن کاز کوي، هارت کنټرکشن مونږ سره انکریز کوي، هارت ریټ مونږ سره انکریز کوي. نو د هغې څخه په یاد ولرئ ډاکټر صاحبانو مخکې بره سلایډ کې مونږ ویلي چې نور اپینفرین چې کوم یو دی مونږ سره نور اپینفرین چې دی انجکټیبل دا مونږ سره چایس دی، چایس فرست لاین ټریټمنټ دی مونږ سره، صحیح ده. چایس یا فرست لاین ټریټمنټ دی مونږ سره، صحیح ده. نورپینفرین کې چې د څومره ملي ګرامه راځي انجکټیبل نورپینفرین به ورکړي 4 ملي ګرامه. په برین نیم کې چې د لیووفیټ په نوم باندې راځي فرست لاین ډرګ دی. ډوز رینج چې د 2.15 والا تر 0.3 مایکروګرام پر کیجی پر منټ. معنا دا ده چې به وکړي د 2.15 او د 0.3 مایکروګرام په منځ کې، صحیح ده. 0.3 نه والا تر 2.15 پورې مایکروګرام پر کیجی. معنا دا چې هر څومره کیلوګرام دا کسي وزن ضرور دی. خیر که چېرته تله یا مثال ایمرجنسي سچویشن دی اټکل باندې والا دوره فزیکلی معلومېدلی شي، صحیح ده. 2-3 کیلو 5 کیلو لاندې باندې هیڅ پروا نه کوي. نو په منټ کې به هماغه به ملټیپلای کړي چې څومره در سره راغلی مایکروګرام هماغومره شی به ورته وکړي لیووفیټ ستنه به ورته وکړي کوم چې انجکټیبل نورپینفرین دی. خو یو شی په یاد لرئ ډاکټر صاحب تا ته وایي چې کله دا انجکشن کې it should be diluted with dextrose 5%. دا باید ګوره ډایلوټډ وي ښه. سنګل ډایلوشن کې 4 ملي ګرام پر 4 ml مونږ کوو، په 40 ml ډیکسټروز 5 واټر کې مونږ ورکوو، صحیح ده. چې د دې مجموع څخه مونږ د چې لاسته راځي 80 مایکروګرام پر ml مونږ ورکوو، صحیح ده. او په ډبل ډایلوشن کې 8 ملي ګرام به راوالي، په 8 ml به ډیوایډ کې مونږ سره څومره به شي؟ نو د دې د مجموع څخه څو جوړېږي؟ 180 مایکروګرام پر ml. دا ته بیا څه وایي ډاکټر صاحب که چېرته اوس د نورپینفرین کار ورنه کړه، صحیح ده.
معنا دا ده چې ریفریکټري ټیشو هایپوپرفیوژن دی. نورپینفرین هم دې سره بلډ پرشر نورمال نشو، پرفیوژن چې د کنټرول نشو، یا بعضی سلیکټډ کیسز دي. نو تاسو سره دویم اپشن چې د انجکټیبل ډوپامین مونږ ورته ورکو. انجکشن ډوپامین مونږ ورکو په کم سټرینث کې راځي 200 ملي ګرام پر 50 ml باندې. صحیح ده. دا ورته موږ شور کو ډوپامین ورکو. د دې ډوز رینج چې دی همدارنګه 2.5 تر 20 مایکروګرام پر کیجی به ورکي ورته. صحیح ده، پر کیجی پر منټ. همدارنګه تا ته وایي چې دا سولوشن هم راواله دا انجکټیبل ډوپامین چې دی دا هم په نورمال سلاین کې ډیکسټروز 5% واټر کې چې کا ډایلوټ کا. صحیح ده، ډایلوشن به ورته برابر کی. یا د ډوپامین وروسته انجکټیبل بیوبوټامین هم ورکول شي. انجکټیبل بیوبوټامین چې د 250 ملي ګرام پر 20 ml کې راځي. صحیح ده. ډوز رینج چې د 2.5 تر 20 mcg پر kg پر منټ ته ورکول شي. همدارنګه دا هم چې وکړه ډایلوټ کا ډایلوټ. صحیح ده، ډایلوشن کا 5% ډیکسټروز واټر یا 0.9% نورمال سلاین کې چې کول شي ډایلوټ کول شي. نو د دې فائنل سټرینث مو سره 15000 مایکروګرام پر ml یا د 15000 مایکروګرام په ځای 15 ملي ګرام پر ml هم لیکل شي. صحیح ده، ډاکټر صاحبانو دې کې کنفیوز نشي ښه. صحیح ده، نو ته 15 ملي ګرام پر ml هم لیکل شي. صحیح. دا د شوې دا خو ستا د شاک د لپاره ټریټمنټ نو. صحیح ده، تا هایپوټنشن او دا ریکور. اوس د انفیکشن لپاره کوم چې موږ سره سپسس موجود دی دا غي لپاره ته وایي چې سٹارټ امپیریک انټي بایوټیک. ته موږ ور دي چې کلچر ریشي ته ودرېږي چې دا ایکولای دا کدا موږ سره کلیپسیلا دا یا موږ سره پرټیسس دی دا موږ سره کوم بکټیریا نه. ته وایي بکټیریا ته موږ ور کلچر واخلا، یورین کلچر، بلډ کلچر، هر څه چې اخلي ډایرکټ براډ سپیکټرم انټي بایوټیک ورته شروع کړه. په براډ سپیکټرم انټي بایوټیک کې موږ انجکټیبل وینکومایسین موږ ورکو 1500 ملي ګرام ورکو ټو 1 ګرام 500 نه تر 1 ګرام پورې. یعنی معنا دا ده یا 500 ملي ګرام او یا 0 ګرام هم ورکولای شي. کوم برند نمونه ونکوټیک په نوم باندې راځي او بنجک په نوم باندې. صحیح ده، آی وی موږ ورکو ټي ډي اس کې ترایس ا ډے د ورځې 3 ځلې موږ ورته انجکشن کوو. صحیح ده، خو درته څه وي چې وینکومایسین هم ته ډایلوټ ک په څومره کې په. صحیح ده، ډایلوټډ ان 100 ml 100 ml نورمال سلاین براوالي 0.9 په دې کې به ډایلوټ ځکه ضروري دی ډاکټر صاحب زیاتره دا موږ سره الرجیک ریاکشن کوي. صحیح ده، نو الرجیک ریاکشن د مخنیوي لپاره تر څو په پوستکي باندې غلط اثر ونه کړي نو موږ یې چیک او ډایلوټ کوو. او بل چې د اډمنستریشن سلولی کو اوور ات لیست 60 منټ کم از کم په 15 منټو کې د چیک د دې ډایلوشن دی موږ چیک انجکټیبل فارم کې ورکو. دا اډمنستریشن چې د باید کم از کم 15 منټه ونیسي. صحیح ده. بل تا څه وایي ولې موږ په سلو ورته موږ اډمنستریشن کوو یا ولې موږ دا ورته ډایلوټ کوو. د دې ډایلوشن وجه دا ده چې ټو پریونټ د اډورس انفیوژن ریاکشن په بدن باندې غلط اثرات غورځي دا غي د مخنیوي لپاره موږ کوو. بل همدارنګه ډوز چې د 500 ملي ګرام پر کیجی آی وی ایوری اتونه تر 12 ساعتونو موږ ورته ستنه کوو. راته وایي چې دا وینکومایسین خو براوالي خو د دې سره به پلس کم یو لاندې یو ځای کوي plus one of the following. The preferred approach is to dilute the all injection. مخکې مې درته ویلي چې هر یو انجکشن باید ته ډایلوټ کړي. ډایلوټ معنا دا ده چې 100 ml نورمال سلاین راواله او د ستنه پکې کښېکه ورپش و نورې بیا ورته شروع کړه. صحیح ده، نو د دې انجکشن وینکومایسین سره خوا کې او پلس انجکشن پایپرسلین تازوبکټام هم ورکولی شي په 4.5 ګرام کې راځي. یعنې معنا ده 4.5 ملي ګرامه کې راځي. د ټیسټ بیک په نامه باندې یا ټینزو په نامه باندې د ورځې 3 ټیمه دا هم ورسره ورکولی شي. صحیح ده، ټي ډي اس ترایس ا ډے. یا انجکشن میروپینیم موږ ورکو 1 ګرام 0 ملي ګرامه کې راځي. د میرونیم په نوم باندې او پنرو په نوم باندې دا هم د ورځې 3 ځله ورکولی شي. یا انجکشن سفټروکسان هم ورکولی شي. صحیح ده، 2 ګرامه 2000 ملي ګرامه کې راځي د اوکسیډل په نوم باندې او روسوفین په نوم باندې. دا چې وګه دا اوډي کې ورکه. صحیح ده، د ورځې به یو ګولې یو ستنه ورکوي. صحیح. او یا انجکشن سفیپم 2000 ګرامه کې راځي یا 2 ګرامه کې هم راځي د سف سٹار په نامه باندې یا یوسف په نامه باندې راځي. خو دا هم په ټي ډي اس کې ورکو. دا زموږ ډاکټر صاحب د انټي بایوټکس ټریټمنټ. اوس که چیرته په دې انسان باندې تبه موجوده ده نو د تبې لپاره هر ورځ موږ دا لیکچر کوو چې پرسټامول 1 ګرام پر 100 ml موږ ورکو. پرواز کې هم راځي موږ سره او بیکلوفان کې هم راځي. د ورځې 3 ټیمه موږ ورکولی شو تر څو تبې ورسره هم کنټرول. که چیرته دا کس د کولمونه مو سره خرابي او بخي د معدې نه هم خرابي نو د معدې د خرابوالي لپاره موږ انجکشن اسمپرازول 40 ملي ګرام راخلو. دا ورته موږ چیک ورکو. د کې نګزم راځي، ایزو راځي، نایلوز هم راځي. خو دا موږ په چشکی ورکو اوډي کې د ورځې بعد چونکې د معدې دوا ده نو تاسو په دې ټول پوهیږئ چې دا موږ د ورځې یو ځل ورکو او دا به هم راوالي ډایلوټ به کې په 0.5 نورمال سلاین. بل موږ انجکټیبل انوکسوپیرین ورکو. انوکسوپیرین سوډیم په 8 ملي ګرام کې راځي د کلیکزان په نامه.
انوکسپرین چې ډاکټر صاحب انوکسپرین چې د مساعده لو مالیکولر ویټ هیپرین دی انټي کواګولنټس تر څو کچیرته په انسان کې سپسس شوی د سپسس سره یا مو سره ډي آی سی رامنځته شوی یا د سینور کواګولوپاتیز رامنځته شوی نو موږ ورته شي کو انوکسپرین موږ ورته ورکو سیده انوکسپرین به ډاکټر صاحب ګوره د رګ د لارې نه کې دا سب کیوټینس ورکه ښه سیده او اوډي د ورځې به د یو ستین نډیر نه کې ځکه چې به دغه چې د بلیډینګ کوم بلیډینګ چانسز زیاتیږي او بل دا د بلډ ډیر زیات تنکۍ نری کوي او همدارنګه د انوکسپرین په ځای باندې فونډاپیرونکس هم ورکول شي د ارکسترا په نوم باندې صحیح ده دا هم سبکیوټینس مونږ ورکو اوډي کی صحیح ده ډاکټر صاحب اټ واز آل اباوت سپسس دا زموږ سپسس ټاپک تر بل ټاپک مو د بل او پی ډي کیس پورې په لاس پرو الله مو مل